خوشبختانه چې نن بیا هم له یو ښه خبره سره تاسې به دا ګل هم وینئ د جانان افغانستان د ترقۍ ابادۍ او پیشرفت دپاره چې څوک خدمت کوي هغه باید وستایل سي د هغوی قدرداني باید وسي. خوشبختانه چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې وی آی پي شرکت فعاله شوی ده چې تیاره ده تیاره خو یوازې دا ده چې دا زمیني ده. دومره امکانات لري غواړو چې د دې شرکت له قدرمنو مسؤلینو سره او دغلته د شرکت له کارکوونکو سره خبرې ولرو. څوک چې غواړي د دغه وی آی پي موټرانو کې رفت آمد وکړي تګ وکړي له هغوی سره هم خبرې اترې ولرو. زما نوم قاضي غلام سخي اقبال د خاکی جبار ولسوالۍ د کابل د خورد کابل د کلي اوسیدونکی یم. پیله په کابل کې اوسېږم. حاجي صاحب په دومره نیک کار سره په دومره غټه سرمایه ګزارۍ سره چې هم زړه غواړي موږ کلک ایمان غواړي نو موږ د خپلې ادارې په استازولي باندې دغه یو کوچنۍ تحفه تاسې ته ډالۍ کوو. الله دې وکړي چې ستاسې دغه اقدام چې مو کړی ده یعنې هر څوک په ژوند کې یو ټارګېټ لري خدای مو ورسوه د بریا ته او دې کامیابۍ ته. مننه تاسو نه مننه ستاسو ډالۍ نه مننه د دې ته هېڅ ضرورت هم نه و او موږ نه غواړو چې د خپل ځان دنیا ته وښیي. موږ غواړو چې کار وکړو. موږ غواړو چې دا وطن له دې بدبختۍ وباسو وطن له دې مشکلاتو وباسو او دا چې تاسې غوندې قدردان خلک دي دا چې تاسې غوندې ښه خلک دي موږ غوندې خلک تشویقوي او موږ ته نور هم روحیه راکوي موږ ته نور هم انرژي راکوي. تاسې نه یو جهان مننه ستا د ډالۍ نه مننه ستا د ټیم نه مننه ستا د کارګرانو نه مننه. حاجي صاحب دغه ډالۍ دوستانو مخکې مې یادونه وکړه چې په دغسې اساس وخت کې چې له هېواده بدبختانه څو مغرضې کړۍ غواړي چې د دې جانان وطن رنګ بد کړي د هغه دپاره داسې کسان پیدا کېږي لکه حاجي صاحب چې غټه سرمایه ګزاري یې کړې ده. د دې دپاره موږ یوه کوچنۍ معنوي ډالۍ درلودله. غواړو نورې خبرې دوی سره په دې مورد باندې ولرو. حاجي صاحب ما افغانستان ته دایما افغانستان ته نوي شیان راوړي دي. په کال 1483 کال کې اولین ځل ما افغانستان ته شخصي مکتب جوړ کړ چې الحمدلله شخصي مکتب ما افتتاح وکړه. زما مکتب د کابل نړیوال په نوم یادیږي. هغه مکتب چې موږ د تیږې د خیر کېښودله اوس الحمدلله په افغانستان کې موږ پسې 3000 مکتبه جوړ شوي دي او همدغسې موږ 10 کاله کېږي چې ما ټرانسپورټ درلوده او ټرانسپورټ کې مې کار کړی ده. خو ما چې دنیا ته مې سفر وکړ دنیا مې ولیدله چې زموږ د افغانستان د ترانسپورټ وضع مې ولیدله او د خارج د ترانسپورټ وضع مې ولیدله. نو دلته ما ته ډېر یو ښه احساس راغی. نو دا زړه مې راتویلې چې راځه یو بله ابتکار هم دې وطن کې وکړه. یو دې وطن ته ضرورت ده. دا وطن باید دا خلک له دې شیانو نه خبر شي. نو ما یو سرمایه ګزاري په خپله وکړه او د خارج نه مې ځان سره دا موټر په خپله راوستل او وطن ته مې وزارت ترانسپورټ ته مې معرفي کړه. وزارت ترانسپورټ مسؤلین په ډېره ښه وضع په ډېر ښه وضع موږ سره ښه برخورد وکړه. موږ ته اجازه راکړه موږ ته کرایه تعیین کړه. دغه سرمایه ګزاري چې د بل ملک یې کړی فکر نه کوم چې دومره تشویق یې درلودی. زه یو ښه خبر درته وکړم. زه ترکیې ته لاړم 8 کاله مخکې ما فامیل بوته. ما هلته ډېره غټه سرمایه ګزاري وکړه. دغه سرمایه ګزارۍ نه چې کله دلته دا نظام تبدیل شو او دا نظام له خوند راکه او امنیت مې احساس که او د سر و مال مې محفوظ احساس که ما ترکیه له خپل فامیل سره پرېښودله. دا اوس یو کال کېږي چې ما خپل بچي ما خپل کور ټول له ترکیې نه بیرته راغلو کابل ته راغلو او بیرته په دې وران وطن کې د وران وطن د آبادولو اراده م وکړه. همدغسې راغلي یو او دا یو ابتکار هم ورته وکړ. نور هم ډېر ابتکارونه په نظر کې لرو خو کرا که الله تعالی عمر راکړي کرا به نور هم وکړو. راسره مل اوسئ چې موږ داخل کې هم وګورو د حاجي صاحب سره یو ځای ولاړ شو چې دلې څه پکښې موجود دي. سلام وقت بخیر بیادر. تشکر وقت شما بخیر. تشکر. نامتان برای ما بگید. نام فرزاد است. چقدر برای جای خوشی است من حیث یک افغان من حیث یک جوان یک شرکت بسیار بالا چی شدی مقرر شدی بخیر؟ برای ما بسیار جای افتخار است چون سرمایه‌گذارای ما سرمایه خود بیرون نمیبرن. سرمایه خود داخل افغانستان تیت میکنن میتونن تمام مردم ما آرام شون کار کنن در کار باشن و این یک جای خوشحالی است برای ما. کدام چیزا هست امکاناتش کمی بگوید دیگه؟ از امکانات محترم ما چون بس‌های وی آی پی است دارای سیستم وای فای سیستم غذا و همچنین سیستم جی پی اس می باشه که مسافرین میتونن که امن‌تر سفر کنن. سیستم وای فای میتونن که از اون استفاده کنن در مسیر راه خسته نشن و همچنین سیستم سرویس غذا است که رستوران در استفاده نمیکنن. سیستم غذا را برای شما میتونیم. همچنین سیستم دوا است که مسافرین اگر در مسیر راه مریض شوند تا مشکل مواجه شوند ما زودتر به او رسیدگی میکنیم تا یک به مرجع صحیح اونها را برسانیم. هر کسی که هر قسم میل دلشون باشه خواست دلشون باشه ما همین طریق برشون پیش میریم. مسافر ما را آزرده نمیسازیم. مسافر ما چون که ما را انتخاب میکنه ما اونها را نمیذاریم دیگه از
انتخاب خود پشیمان شوند. کم کسان چې زما غوندې په د دې وایفای شرکت په مختلفو برخو کې کار کوي هغوی ماشاءالله ښه منظم یونیفورم هم لري چې د نورو عامو خلکو سره یا د یو سواري سره ډېر زیات توپیر کیږي. ستاسې د فعالیت په اړه باندې راته ووایه، شرکت کې مو فعالیت څه شی دی، مسؤلیت مو څه شی دی؟ د شرکت کې موږ مسؤلیت د مهماندار یعنی موټر ته چې کوم مسافرین راځي د هغوی د ښه مېلمه پالنه وکړو او دوی ته چې کوم هغه ټکټ دي د شرکت لخوا ورکړل کېږي هغه ټکټ موږ دوی ته ورکړو. صحیح ده. تر دې مخکې هم کار کړی و په نورو شرکتو کې؟ نه دا اول ځل شرکت ده او دلته مو سرمایه ګزاري کړل د کار. دومره یو آموزش او معلومات ورکول سوي دي چې له یو سواري سره څه ډول برخورد باید وسي؟ هو بالکل. د دې لپاره موږ خپل میټینګ و، هغه میټینګ کې موږ د خپل سواري لپاره چې کوم هغه شرایط دي دوی لپاره چې موږ دوی سره ترسره کړو ټول شرایط موږ میټینګ کې ترسره کړي. څومره ځان اوس راحت احساسوئ؟ ځان خو ډېر زیات راحت احساسوم ځکه دا نور شرکتو ته ګورو، بیا د خپل شرکت ته ګورو، خپل کارمندانو ته ګورو، نو واقعا چې موږ ځان ډېر راحت احساسوو. کله چې دغه ساحې ته دغه مسافرین راځي نو کله چې موږ دغه شرکت ګوري دغه کارمندان ګوري نو هغه نور شرکتونه پرې دلته زړه ښه کوي ځکه چې دغه کوم مهمه خبره دلته د موږ د نظافت ده، یعنې دلته موږ نظافت ډېر مراعات کوو. دغه مسافرین موږ لپاره ډېر زیات خوشحالېږي او راځي دلته موږ سره. دغلته د راغلي یو سواري سره هم موږ غواړو خبرې وکړو چې هغوی څه ویل لري او له دغه اقدامه څومره خوښ دي. جوړ په خیر وروره؟ خیر ښه جوړ، شکر ده. ډېره مننه. ستاسې نوم راته ووایاست؟ ذبیح الله. څومره خوشحاله یې په دغه اقدام باندې او په نورو هغو کې دې سفرونه کړي وو ټیټو ماډلو کې که نه؟ والله موټرونو جګ ماډلو کې مې کړي خو کومه چوکۍ دا موټر لري داسې بل موټر یې نه لري داسې چوکۍ، خو دا ډېر ښایسته اسوده چوکۍ دی، بس بټنه لري سم له پکې خوب هغه د چارج دی پکې ستا د موبایل چارج کوی تلویزیون درته لګېدلی پکې ډېره اسانتیا وه ده موږ ته. د نورو هغو سره دغه غټ توپیرونه دي؟ غټ توپیر ده پکې. یو سواري په کمو مشکلاتو کې یعنې تېر وخت کم مشکلات ول چې هغه سواري په اصطلاح باندې ناراحته ول او اوس راحت سولو پکې؟ هغه په دې باندې چوکۍ پورې وله، بل په دوی په موټر کې خو یو کار دا دی چې وایفای هم پکې شته دی، بلې چوکۍ ازاده دي، دا زنګونونه به یې لګېدل په هغې چوکیو کې چې راجګ به سو څه نومېږي شاخ به پاتې و، په دې کې ښه اسوده کېناستی شي پکې. موږ تاسې خو بیا د وایفای دپاره خاص هو نو زه به یو سفر خاص د وایفای دپاره کوم چې در هغه پورې مزارې پورې ولاړ ځکه موږ تاسې بیا د وایفای ډېر ارمان لرو. نو ژوندی دی څومره د یو ځوان په توګه باندې خوشحاله یې له دغسې اقدامه چې په دغسې وخت کې یو چا دومره غټه سرمایه ګزاري کړې ده؟ والله ډېر خوشحاله یم. زما زړه دا ده چې د افغانستان ټول موټره باید چې همداسې سي چې نور ملکو ته پته ولګي چې افغانستان هم یو ملک دی، یو چې یې وکړل ځان ته په دې کم وخت کې دومره هغه یې وکړ ځان ته جوړ یې کړ. نو له دغسې ښو موټرانو سره چې لارې هم جوړې شي بیا به څومره خوند وکړي؟ والله خو خوند به وکړي چې سالنګ جوړ شي ورسره نو ډېر خوند به وکړي. هیله دا ده چې په آینده کې هم دغسې د خوشخبرۍ او دغسې د ابادۍ خبرونه ولرو. تاسې دپاره ګرانو دوستانو ډېرې زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړې. زه له خپلو دې ورونو څخه نور اجازه اخلم او له تاسو هم اجازه اخلم. مننه چې تر دې مال راسره مل وازه. په جانان وطن کې د تلپاتې سولې او امن په هیله الله مو مل شاد آباد او بریالي اوسئ.